د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه. د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خبرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خبرونې کوربه خاکسار زید. د ننګرهار د ملي راډیو ګران اورېدونکو، خاکسار احمد زیب یم زلبیا درته د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. په دې تمه چې روغ جوړه خوشحاله اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، په تېره خپرونه کې تاسو د ارجنټاین هیواد په باره کې معلومات اورېدل، خو په نننۍ خپرونه کې به تاسو د باهاما هیواد نه خبر کړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. باهاما باهاما یو امریکایي هیواد دی چې د نوم لړزنښه په انګلیسي ژبه کې BS دی. رسمي نوم یې د باهاما کامونولټ، نړیوال نوم یې باهاما دی. باهاما هیواد په لویدیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره په کارابین کې د منځنۍ امریکا له ټاپویزمه هیوادونو څخه دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا د ولایت ختیځ خواته د لویدیځ طول بلد د 30 تر 20 درجو او د شمالي ارض بلد د 30 تر 90 درجو ترمنځ موقعیت لري. د باهاما هیواد ټول مساحت 14940 کیلومتره مربع دی. درنو اورېدونکو، راځو د باهاما هیواد څلور خواته. باهاما د اطلس د سمندر او د کارابین په اوبو کې داسې یو ټاپویز هیواد دی چې څلور خواوو ته یې اوبه پرتې دي، یعنې د کوم هیواد سره ګډه پوله نه لري. باهاما هیواد له اوبو سره 3542 کیلومتره ګډه پوله لري. باهاما هیواد مهم غرونه نه لري او مهم سیندونه هم نه لري او لوړې څوکې هم نه لري. د باهاما اقلیم. باهاما هیواد له اطلس د سمندر او د کارابین له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله لنده او توده هوا لري. په باهاما کې د صنعتي سیمو د پراختیا، د دې هیواد په شاوخوا کې د اوبو تودوالی او د دغې ټاپوګانو په اوبو کې د زیاتو سمندري طوفانونو د باهاما هیواد په هوا باندې درنده اغیزه شیندلې ده. ګران اورېدونکو، باهاما د زیاتو ورښتونو په کېدو سره کوم سیند نه لري. باهاما هیواد له 250 ټاپوګانو او کابو 2000 لویو ساحلي ټاپو ډوله ډبرو څخه جوړ شوی دی. د باهاما هیواد یوازې 10 ټاپوګان د استوګنې وړ دي او په نورو ټاپوګانو کې ژوند ناممکن دی. د باهاما هیواد د ټاپوګانو د ټولګیو ډېر ټاپوګان چې د کړیو په شان 280 میله اوږده پراته دي، داسې ټیټ غرونه او ښکلې درې جوړې کړي دي چې خلکو ته د سیر لپاره راځي. د باهاما هیواد د غټو ټاپوګانو څخه د نیورو سویډنس چې د هیواد پایتخت پکې هم موقعیت لري، ګران بهانا، اندروس او ګران داباکوی د مهمو ټاپوګانو څخه دي چې په زیاته اندازه خلک په همدې ټاپوګانو کې اوسیږي. په عمومي توګه د سمندر له سطحې څخه د باهاما تر ټولو ټیټه سیمه د اطلس سمندر دی او تر ټولو لوړ سیمه د موندا سیمه ده چې نږدې 400 متره لوړوالی لري. د باهاما هیواد پایتخت د نامسو ښار دی چې په 2004 کال کې 2,22,000 اوسیدونکي درلودل او په 2005 کال کې په باهاما هیواد کې 3,1,990 کسانو ژوند کولو چې په 1 کیلومتر مربع کې 22 نفرو، په 1 میل مربع کې 55 نفرو، په ښارونو کې 90% او په کلیوالو سیمو کې 10% اوسیدونکو ژوند کوو. په باهاما هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 80 کاله ده، په نارینه‌و کې 62 کاله او په ښځو کې 69 کاله ده. په دې هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 2.2 ماشومان زیږوي. د باهاما هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین، تور او اسیایي دی او د نورو نژادونو خلک هم په دې هیواد کې ژوند کوي. د باهاما هیواد اوسیدونکي د باپتیست، رومن کاتولیک، عیسوي او داسې نورو مذهبونو پیروان دي. د باهاما هیواد رسمي ژبه انګلیسي او کریون ده. لیکدود په دې هیواد کې په لاتیني ژبه دی. باهاما هیواد اداري ویش له مخې په 21 ولسوالیو ویشل شوی دی. د باهاما هیواد د مهمو ښارونو څخه میلاتو، ویراترا او ویلان کوتا یې د غټو ښارونو څخه دی. د باهاما حکومت.
بهاما حکومت پارلماني ولسواکي دی. د بهاما اساسي قانون په 1993 د جولای په 10 نافذ شوی دی. په بهاما هیواد کې پاچاهي میراثي ده. د هیواد گورنر جنرال د انګلستان د ملکې لخوا د لومړي وزیر د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. په بهاما هیواد کې د ګوندونو د ائتلاف مشر چې په ولسي جرګه کې ډېرې رایې وګټي د هیواد د لومړي وزیر په توګه ټاکل کیږي. د بهاما پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې 14 غړي او د هیواد د لومړي وزیر د مخالفو ګوندونو د مشرانو په مشوره د گورنر لخوا ټاکل کیږي او 15 کاله کار کوي. دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 40 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه د 15 کلونو لپاره غوره کیږي. د بهاما دولت کولی شي چې په هر وخت کې ولسي جرګه ړنګه او نوې ټاکنې اعلان کړي. د بهاما د مشرانو جرګې او ولسي جرګې تیرې ټاکنې په 2000 کال کې شوي او راتلونکي ټاکنې به په 2012 کال کې ترسره شي. په بهاما هیواد کې د رایې ورکولو سن 18 کلن دی. هر نر او ښځه چې 18 کال عمر ولري د دې هیواد په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. د بهاما حقوقي نظام د انګلستان پر عمومي قوانین ولاړ دی. ستره محکمه، د استئناف محکمه او د عدالت محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د بهاما هیواد د خپلواکۍ ورځ 1993 د جولای له انګلستان څخه ده. ملي رخصتي د جولای په 10 ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1993 د دسمبر 18 نیټه ده. د بهاما ملي بیرغ. د بهاما هیواد بیرغ د 3 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ تیزه آسماني شنه، منځنۍ ژیړه طلایي او لاندنۍ تیزه آسماني ده. د بهاما هیواد د ملي بیرغ په کینه خوا کې داسې یو تور مثلث ځای لري چې 2 څوکې د بیرغ له 2 کینو څوکو سره منطبقې دي او دریمه د بیرغ د ژیړ ټوټس د منځني لور ته متوجه ده. د بهاما اقتصادي جغرافیه. بهاما د امریکا په لویه وچه کې یو بېثباته او د پرمختیا په حال کې هیواد دی چې اقتصاد یې د سیلانیانو او بانکي خدماتو پر عوایدو ولاړ دی. د سیلانیانو عواید په یوازې توګه د بهاما هیواد د غیر خالص کورني تولید 80% برخه جوړوي او د ټاپوګانو د دغه هیواد نیمایي خلکو ته کار برابر کړی دی. په تیرو څو کلونو کې بهاما ته د سیلانیانو ورتګ په دې هیواد کې د هوټلونو، پارکونو او نورو تفریحي او خدماتي ځایونو ساختماني چارې وهڅولې او ډیره پانګه د هیواد باندې د دسمبر 11 2001 میلادي کې کمه شوه. کیږي چې په دې کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو د سیلانیانو شمیر بهاما هیواد ته کم شوی دی. ګمان کیږي چې دغه بهیر به په نورو کلونو کې نورمال شي او بهاما ته به د سیلانیانو شمیر زیات شي. له سیلانیانو څخه وروسته تمویلي او بانکي خدمات د بهاما د اقتصاد دوهم غټ سکتور شمیرل کیږي او د هیواد 15% برخه غیر خالص کورنی تولید جوړوي. له کال 2000 څخه د مخه په بهاما کې د بهرنیو شرکتونو د ثبتولو لپاره اسانتیاوې دولت په خپلو قوانینو او مقرراتو باندې مالیات لږ کړي وو، خو په دغه کال کې د بهاما دولت په خپل قوانینو او مقرراتو باندې نوې کتنه وکړه. له همدې امله ډېر شرکتونه په بهاما کې خپل دفترونه بند کړل او نور هیوادونو ته لاړل. په بهاما هیواد کې سکتوري جوړښت دریم ځای لري او سلوالی شاوخوا 10% ده. دغه سکتور ډېر ورو ورو پر مخ خوځي او وده یې ټکنۍ ده. داسې ښکاري چې په راتلونکي کلونو کې به هم د سیلانیانو عواید د بهاما اقتصاد د ملا تیر وبلل شي. دغه عواید د امریکا د متحده ایالاتو پر اقتصاد پورې نیغ تړلي دي ځکه بهاما هیواد ته ورتلونکي 80% سیلانیان امریکایان دي او اوس د بهاما دولت او اقتصاد پوهان تل هڅه کوي چې د سیلانیانو باندې د خپل اقتصاد د انحصاري تړلتیا پای ته ورسوي او د اقتصاد نورو سکتورونو ته وده ورکړي. د بهاما هیواد د غیر خالص کورني تولید کلنۍ وده 3%، د سړي سر کلنی عاید 1,200 $. د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت یې کرنه 15% او صنعت 15% او سیلانیان 50% او نور خدمات 40% دي. د بهاما صنعت. د کاني موادو رایستل او د ځینو پروسس دارو، درمل، فلزي پیپونه، خوراکي مواد، نبتي محصولاتو، شراب، لاسي کارونه، استخلاقي کورني شیان، سیمنټ، مالګه، کیمیاوي مواد، د برېښنا تولید او داسې نور د دې هیواد د صنعت څخه دي. د بهاما کرنه.
د بهاما هیواد 1.2% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هیواد 1.2% ځمکه څړځایونو، 30.4% ځنګلونو او پاتې 15.4% دښتو، وړو غونډیو، ټیټو غرونو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. د بهاما هیواد 5% خلک د کار قوت په کرنه بوخت دي او د دې هیواد 3% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، ګلان، تنزي بوټي، کبلې، سابه، غوښه، چرګان، کبان، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د بهاما صادرات. د صادراتو ټوله بیه 640 میلیونه ډالر ده. د صادراتو څخه کاني مواد، خوراکي توکي، مالګه، غوښه، میوې او سابه، لرګي، ځینې کیمیاوي توکي او وارداتي جوړ مواد. غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، اسپانیا، پولنډ، آلمان، سویس، پاراګوئي، فرانسه او مکسیکو هیواد. د بهاما واردات. د وارداتو ټوله بیه 1.6 میلیونه ډالر ده. د وارداتو څخه کوچني فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، فلزي شیان، صنعتي توکي، کیمیاوي مواد، اومه تیل، نفتي محصولات، خوراکي مواد، ټوکران، استهلاکي مواد، برېښنا وسایل او داسې نور. غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا، جاپان، برازیل، ایټالیا او وینزویلا هیوادونه. د بهاما هیواد د پیسو واحد بهامي ډالر دی. د بهاما هیواد د مهم بندرونو څخه پریو پروت، ماتیو ټاون او ناسو دي چې د دې بندرونو له لارې دې هیواد ته یو زیات شمېر مالونه راوړل کیږي. د بهاما مخابرات. د بهاما هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00242 دی. د بهاما د مخابراتو سټیشنونه ډیر پرمختللي او عصري دي. دا هیواد د خپلو کورنیو اړیکو لپاره داسې اتومات سویچونه لري چې دغه ټاپویز هیواد هر ګوټ ته غځېدلي دي او بهاما د نړیوالو ټلیفوني اړیکو لپاره تر اوبو لاندې عادي او کوکسل کیبلونه، انتلاسات، سپوږمکۍ لپاره په خپله خاوره کې ځمکني سټیشنونه لري. د بهاما د راډیوي خپرونو مرکزونه. په بهاما کې یو شمېر راډیوګانې هم شته دی چې خپل هیوادوالو ته د دوی په خوښه او د دوی په ژبه بېلابېلې خپرونې وړاندې کوي چې په دې خپرونو کې تعلیمي، دیني، معلوماتي، تفریحي او داسې نورې خپرونې خپرېږي چې تر راډیوګانو څخه یې 2 په AM او 3 په FM څپو کې خپرونې خپروي. د دې ترڅنګ په دې هیواد کې 2 ټلویزیوني مرکزونه هم شته دي چې خپلو هیوادوالو د مهمو پېښو څخه انعکاس کوي. د انټرنیټ هیوادنۍ کوټې BC دی. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې رابولم تاسو یوې ښکلې بهامایي سندرې ته. Just to find my samurai, someone who is strong,
د بهاما ټولنیزه پراختیا. د بهاما هیواد 96% خلک په لیک او لوست پوهیږي. د دغه هیواد 94% ښځینه هم له سواده برخمنې دي او د نارینه‌وو د زده کړې سلنه یا فیصدي تر 96 پورې رسیږي. دغه هیواد 114 لومړني ښوونځي لري چې پکې 14,200 زده کوونکو ته د 1550 ښوونکو لخوا زده کړه ورکول کیږي او په دغه هیواد کې 6 منځني او مسلکي ښوونځي هم شتون لري چې پکې 7,800 زده کوونکي د 1,450 ښوونکو له لوري د زده کړې لاندې نیول شوي دي. همدارنګه نوموړی هیواد یو پوهنتون لري چې 3,315 محصلین او 160 مسلکي استادان لري. زده کړه په بهاما هیواد کې د 6 کلونو او 14 کلونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. په دې هیواد کې 15,415 ماشومان او ځوانان په زده کړو بوخت دي چې د هیواد 22% نفوس جوړوي. په بهاما کې د مطبوعاتو په بهیر کې 3 ورځپاڼې شتون لري چې تیراژ یې 8,000 دی او هر 1000 کسانو ته 100 ګڼې رسیږي. همداشان په دې هیواد کې کتابونه هم خپریږي. په دې هیواد کې هر کال هر کس 10 کیلوګرام کاغذ د لیکلو او خپرولو لپاره لګوي. په بهاما کې هر 628 کسانو ته یو عمومي ډاکټر او 258 کسانو ته د روغتون یو کټ رسیږي. په دې هیواد کې 6500 کسان په ایډز او کابو 200 کسان په نري رنځ اخته دي. په دغه هیواد کې داسې ټولنیزې بیمې د خورېدو په حال کې دي چې د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت، معلولیت او مړینې په وخت کې د خپلو خلکو سره پوره اړینې مرستې کوي. د هیواد د ټولنیز پرمختیا په اړه مو د شکر الله پاڅون معلومات اوریدل. بهاما هیواد 3 ډوله پوځ لري: ځمکنی، سمندري او هوایي پوځ. په دې هیواد کې د عسکري خدمت سن 18 کلن دی. هر ځوان چې 18 کاله عمر ولري نو د دې هیواد په پوځ کې ځان سوق کولی شي. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې لړ کې مو تاسو ته د بهاما هیواد ملي سرود چمتو کړی. په دې تمه چې دا هم واورئ او ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اردوونکو، د بهاما هیواد د ملي سرود یو څه برخه مو واورېده. په دې تمه چې تاسو د معلوماتو خزانه نوره هم بډایه شوې وي، راځو د خپرونې پاتې برخه ته. د بهاما نړیواله لانجه. بهاما هیواد په خپل هیواد کې د هایتي د جمهوریت له مهاجرونو سره ستونزه لري. همداراز په اوبو کې د امریکا د متحده ایالاتو او د بهاما سرحدي پولو د ټاکنو پر سر هم د امریکا متحده ایالاتو سره ستونزه لري. د بهاما مخدره مواد. بهاما د کولمبیا او جنوبي امریکا د ځینو هیوادونو د مخدره موادو کوکاین او شادانې د بهاما له لارې امریکا متحده ایالاتو او نورو اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د مخدره موادو کاروباریان څه پیسې د بهاما هیواد په بانکونو کې لاندې باندې کوي. د بهاما تاریخ. بهاما د ټاپوګانو په ټولګي کې له 15مې پیړۍ څخه د مخه سورپوستي کې خلک اوسېدل. نامتو اسپانوي سمندري سیلاني کریستف کولمب د کال 1492 د اکتوبر په 12مه نیټه دغه ټاپو ته ورسېد او یوه سیمه ییزه قبیلې ته ورغی. اراراک د مشرانو له توده هرکلي سره مخامخ شو او په سلګونو وسلوال سمندري غله پکې ځای پر ځای شول. په دغه ټاپو کې دغه ټاپوګانو ملکیت اسپانیا او انګلستان ترمنځ
د یوې ستونزمنې لانجې بڼه غوره کړه. انګلیسي پوځونو په کال 1983 کې په بهاما یرغل وکړ او په 1990 کال یې په دغه ټاپو واکمني وکوله. بهاما په کال 1983 کې خپله خپلواکي اعلان کړه، خدای ومنله چې د انګلستان د کامنویلت غړیتوب به ساتي. بهاما د امریکا له متحده ایالتونو سره ډېرې نږدې تودې اړیکې ساتي او هغه په زرګونو سیلانیان چې دغه ټاپو ته ورځي او هلته ډېرې پیسې لګوي. امریکایان په کال 1942 کې د بهاما د فربیوریت په بندر کې داسې یو اډه جوړه کړه چې د مکسیکو د خلیج او اطلس د سمندر ترمنځ د بیړیو تګ راتګ کنټرولوي. د بهاما لیبرال ترقي غوښتونکی ګوند چې له څو لسیزو را په دې خوا دغه ټاپو یې اداره کوي د کال 1980 په ټاکنو کې بیا هم بریالی شو. په کال 1991 کې بهاما ته د تلونکو سیلانیانو شمېره ډېره زیاته شوه او د 3 میلیونه کسانو ته ورسېده. په دغه کال کې د امریکا د متحده ایالتونو دولت د بهاما مشر لندن د مخدره موادو په کاروبار تورن کړ او ویل چې لومړی د مخدره موادو له کاروباریانو سره مرسته کوي او له دوی څخه $5 میلیون ترلاسه کړي دي. د بهاما د کال 1992 په ټاکنو کې د لندن 15 کلنه واکمني پای ته ورسېده او دغه ټاپوګانو د خپلواکۍ ملپ غورځنګ استازی هیوبرټ د بهاما د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. انګرا هم په لومړي سر کې له دغه دوو ستونزو سره مخامخ و. لومړی د کیوبا او هایټي د هیوادونو مهاجرین چې دغه هیواد ته یې ګڼ شمېر سیاسي او امنیتي ستونزې پېښې کړې وې او بل د وزګارتیا ستونزه چې په خپل واري د مهاجرینو ستونزو سره نیغ په نیغ اړیکې درلودې. بهاما په کال 1995 میلادي کې د هایټي له دولت سره داسې یو تړون لاسلیک کړ چې له هغې مخې د هایټي ګڼ شمېر مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو کیوبیایي د مهاجرینو خپل هیواد ته ستنېدل ونه منل او هلته یې وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو ته واستول شي. امریکا دغه غوښتنه ونه منله او په بهاما کې میشت ډېر کیوبیایي مهاجرین بیرته کیوبا ته ولېږدول شول. د کال 1999 په دسمبر میاشت کې داسې یو سمندري طوفان په بهاما راوالوت چې په ساعت کې 240 کیلومتره ګړندی تګ درلود او 12 ساعته وخت یې ونیوه. دغه طوفان په زرګونه کسان بېکوره کړل او دغه ټاپوګانو اقتصاد ته یې درانده زیانونه واړول. په کال 2001 کې د بهاما دولت ډېر هغه بانکونه وتړل چې د مخدره موادو پیسې سپمولې او ضمناً یې کابو هغه 1 لک شرکتونه بند کړل چې د بهاما له مالیاتي اسانتیاو څخه یې ګټه پورته کوله او د نړۍ په نورو هیوادونو کې کار کاوه. ګرانو دوستانو، د څنګ جبارخیل مو د بهاما هیواد د تاریخي پیښو په اړه کې معلومات اورېدل. په دې تمه چې ستاسو معلومات زیات شوي وي، تر بلې خپرونې پورې ما خکزار زیب ورسره خپلو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. خوشحاله شبې ولرئ. د خدای پامان. هر افغان دی هو دا کور د هر افغان دی مینه دلته ښکلا دلته سترګې ړندې شه چې څوک به کوی کابل ته سترګې ړندې شه چې څوک به کوی کابل ته دا کور د هر افغان دی مینه دلته ښکلا دلته سترګې ړندې شه چې څوک به تلای کابل ته سترګې ړندې شه چې څوک به تلای کابل ته پکی خکیگی غرغزه د میلو دی خسته هوا لګیږي پغمان می ډیر یادیږي دیدن پکی خکیگی غرغزه د میلو دی خسته هوا لګیږي بیا زمله سه مریم تا بیا زمله سه مریم تا یو بل خوستا وربلتا سترګې ړندې شه چې څوک به کوی کابل ته سترګې ړندې شه چې څوک به کوی کابل ته
زړګي سر ده ښایسته باغ د بابر ده ځوانانو پیغلې ګرځي ښایسته ځای د چکر دی زما د زړګي سر ده ښایسته باغ د بابر ده ځوانانو پیغلې ګرځي دا ښځی د چکر دی ښارونه به دې هېر شي هو ښارونه به دې هېر شي که ته راغلې دې محل ته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته زما د زړه ارمان دی ښایسته باغ د بوستان دی چې نشي د نظرات دنیا ورته حیران دی زما د زړه ارمان دی ښایسته باغ د بوستان دی چې نشي د نظرات دنیا ورته حیران دی ورځم د شعیب جان هو ورځم د شعیب جان ښایسته پوست کوم هملته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته دا کور د هر افغان دی مینه دلته ښکلا دلته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته سترګې ړندې شي چې څوک باد وایي کابل ته